د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوله بیبي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. دا په عربو کې د ټولو نه مالدار او پاکبازه ښځه وه. د پلار نوم د دې خویلد و او د مور نوم فاطمه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې د دې دوه نکاحونه شوي وو. اوله نکاح د ابو حاله سره شوې وه او د دې نه دوه زامن هم وو. د یو نوم حاله او د دویم نوم هندو او دا دواړه صحابه کرام دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دواړو ایمان هم راوړی دی. خو دا ابو حاله بیا په مکه کې څه جنګ وشو دی په هغې کې مړ شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه شوله. د هغې نه وروستو بیا دویمه نکاح د عتیق سره وکړه. د هغه نه یوه لور وه چې د هغې نوم هندو. عتیق هم بیا وفات شو دا دوباره بیا کونډه شوله. نو دوه زامن او یوه لور ورته پاتې شو. خو د دې سره ډېر زیات مال و او ډېره زیاته یو پاکه زنانه وه. دومره مالداره وه چې کله به د تجارت سامان د مکې نه وړلی کېده بار ملکونو ته بار ځایونو ته نو څومره مال چې به د تمام مکې والو دومره به یوازې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دومره دا مالداره وه. مثال په طور چې 1 کروڑ روپو مال به د مکې والو نو د 1 کروڑ روپو مال به د دې ځان له وجودا و. د ټولې مکې والو هم مال یوازې د دې سره دومره مالداره زنانه وه. نو چې کله دا کونډه شو په دې پسې ډېرې رشتې را روانې وې. د مکې لوی لوی سرداران چې په دې پسې پیغام لګو چې خدیجه ما سره نکاح وکړه. دارنګې د مکې د لوی لوی سردارانو زامنو پسې هم پیغام د نکاح لګو چې خدیجه مونږ سره نکاح وکړه. خو خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نکاح نه انکار کو او د نکاح نه انکار ځکه کو وی بچی مې هم شته مال مې هم شته کور مې هم شته زه نکاح څه شي لکم زما نکاح ته ضرورت نشته دی. د هرې نکاح به دې رد کو. په دغه زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت ډېره لویه چرچه وه. د نبی علیه الصلاة والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کاله او په مکه کې داسې کور نه و چې هغې ته د نبی علیه الصلاة والسلام د صداقت او د امانت خبره نه ورسېدلې. په مکه کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی یتیم دی خو ډېر امانت والا انسان دی ډېر صداقت والا انسان دی. چرته دروغ نه وایي چرته په امانت کې خیانت نه کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام دا چرچه په ټوله مکه کې خوره شوله. نو په دغه ورځ کې شام ته قافله تله د تجارت دپاره چې تجارت دپاره قافله تله نو دې خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو. یاره کو دا ځل زما د تجارت سامان ته اوسې نو زه چې نور چاله څومره مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. ځکه دې ته هم پته ولګېده چې ډېر رښتینی سړی دی ډېر امانتدار سړی دی. نو هر سړی دا غواړي چې زه خپل کاروبار داسې سړي ته حواله کړم چې رښتینی هم وي او امانتدار هم وي. نو خدیجه رضی الله تعالی پسې سوال جواب وکړو وی زما د تجارت سامان کو ته اوسې زه چې بل سړي ته څومرې مزدوري ورکوم د هغې ډبل به تاله درکم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي زه به د خپل تره سره مشوره وکړم. ابو طالب ته وویل. ابو طالب هم په دغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی دا خو ډېره ښه موکه ده دا خو ډېره ښه موکه ده د خدیجه په شانتې زنانه خو په مکه کې نشته دا خو ډېره ښه زنانه ده خیر دی د هغې سامان ته تجارت له اوسه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله تجارت له روانېدو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی زم تجارت لزم ستا سامان وړم خو زما به یو شرط. څه شرط دی؟ شرط مې دا دی چې ما سره به خپل غلام ملګری کوي. ما سره به یو غلام څه کوي؟ ملګری کوي. دا دې دپاره چې خلک را باندې څه تهمت مهمت ونه لګوي چې ستا غلام را سره موجود وي چې هر څه په خپلو سترګو باندې ویني نو زما سره به خپل غلام لګي. خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا شرط ماته منظور دی. او د هغې یو غلام د هغه نوم میسره و. میسره یې ورسره ملګری کو. خو چې کله میسره ته که نه نو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفرمایل وی په ده باندې به نظر ساتي د ده به د هر ټایم حال احوال ما ته بیانوي ځکه چې مکه کې لویه چرچه وه د ده که نه
د شرافت او د صداقت ډیر مشهورتیا وا. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی د یو حالت چې راشه ماته به بیانې نظر به پساته وی ټیک ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها تجارت واغستو روان شو. چې کله بصری ته ورسېدل الته کې یوونه و داغي پسوري باندې دوی کېناستل. چې کېناستل الته یو عبادت خانه و د عیسایانو داغه راهب وروته. چې وروته نو الته کې کم خلک چې داغه ز اوسیدونکو هغه حیران شو. وی دا راهب ترنه پورې بارته چرته د عبادت خانه بچا پسې نه دی راوته. کوڅو سره ملاقات کول غواړي دنه دي خو دې چاله روزي نه. دا اول ځل چې دې قافلې د پاره و چې دا څنګه چل دی دی وروته په دې قافله باندې داسې نظر اچي غیر چا پیره ګوري خلک هم حیران دي. نو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سترګې ولګېدې کنه نو فورا ورغه د مټ نه ونیو فورا د مټ نه ونیو. وی دا لک څوک دی د قام نسب څوک دی. نه قافلې والو ورته ویل موږ ټول د قام نسب یو موږ د مکی یو کړه ټول د قام نسب خلک. وی د سره څوک راغلي دي. وی د سره غلام راغلی مایسره هغه مایسره وروغتو. وی دی خوراشه وی د دې الک په دې سترګو کې دا سرواله همیشه وي او کدا پکې صرف وسته دا په سترګو کې دا سرواله چې کم دی دا همیشه وي او کدا پکې وسته صرف ناغه تو ویل وینا وی د بسترګو کې دا سرواله همیشه وي ځکه کله کله خسترګو خوښ شي سره شي کنه. د نبی رسول الله والسلام پسترګو مبارکو کې سری سری لکيري وي سری سری کرخي وي د نبی رسول الله پسترګو مبارکو کې. وی د بسترګو کې دا سرواله همیشه او کدا پکې ته وس راغی د خوګونه. وی نه د بسترګو کې دا سرواله همیشه وي دا پکې صحیح همیشه وي. نو هغه راهب ویل وی هو داده وی قسم په الله په دې ځای باندې د عیسی علیه السلام نو رسول د اول پیغمبر د چې دې ځای تراغي اول پیغمبر دراغي خلک خیران شته دې سوي خلک ورته تاسو څنګه پیژندو. وی تاسو چې په پوری غونډکۍ باندې راخکاره شوي ما د خپل عبادت خانه نه قتل داسې ګټه داسې ونه نو چې د سجده نه کړی. ما د خپل عبادت خانه نه قتل تاسو په دغه غونډکۍ چې روانو تاسو طرف ته به ونه سجدي کولې. نو ما چې په دې قافله کې څه چل شته دی بیا داسې ناستو خلکو ته اله وګورئ وی نور کم طرف ته دی او سورې کم طرف ته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې بارته ورغه نو چراغ نظر زرته خلکو هغه ځای د سوري لاندې کو چې سوري لاندې کو د چراغ د راهب لا ولاړو. نو د په غرمو نبی علیہ السلام کې ناس چې په غرمو کې ناستو نو د ونی چې کم سورې هغه پتاویدو شو نو خلک پرې خو د نبی علیہ السلام سورې کو. وی وګورئ د ونی سوري ته کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته روان دی. مې سره دا خبره دغه تسکړه نوٹ کړه بیا لږ مخکې لاړو الته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کاروبار کې د یو تن سره لږ جګړه شو. په کاروبار کې داسې راځي دا شه د سراکا خو خبرې لږ وړې دي چې وړې دي هغه سره ورته وي ته په لات او په منات او په عزا باندې قسم وکړه چې دا خبره داسې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زه نه په لات قسم کوم نه په منات قسم کوم نه په عزا قسم کوم زه صرف په یو رب قسم کوم. چې دا ول سره حیران شو وي ست په لات او منات قسم نه کوي وینا وی دا خو ته هغه خبره کوي چې کومه خبره به عیسی علیه السلام کوله دا خو ته هغه خبره کوي. بهر حال د تجارت چې کوم سفر او هغه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې تجارت کې دومره ګټه وکړه چې مخکې به څومره کېده دغه دوچن دی وکړه. نو چې قافله راتله مکه مکرمه طرف ته چې مکه ته راتله نو دا مې سره غلام لګ مخ کې د دوی په تلوارې کې راغی ځکه یو تن به مخ کې مکه ته په منډه راته چې تاسو د تجارت سامان چې د قافله چې در روانه ده راځي شي ده نو خلک به مخ ته وروت په انتظار به وته. نو دا مې سره مخ کې مکه ته راغی نو خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمایل وستا قافله را روانه ده او ډیر زیات تجارت مو کړو ډیر غټه مو را روانه کړی ده. نو خدیجه ورته ویل وی ګټه خو یو طرف ته خو کمالک چې در سره تللی هغه محمد صلی الله علیه وسلم داغه څه حالت ته خو مولوی په هغه نظر ساتي. نو هغه ورته د راهب قسم وکړه غټولي خبري ورته وکړي چې داسې حالاتو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها کوټې ته اوختله په کوټه باندې ولاړ د تجارت دا قافله سیکي. نو په کوټه باندې ولاړ ده نو دا قافله چې څنګه راخکاره شو کنه نو سر غرمه دي او د عربو ګرمي او د مکه ګرمي او تاسو بلیدلی سر غرمه دي. نو خدیجه رضی الله عنها په کوټه باندې ولاړ ده نو چې قافله ته وکتل په ټوله قافله باندې سر غرمه دي او په نبی رسول الله والسلام باندې وریځي سورې کړې دي وریځي په سورې کړې. نو هغه خپل مرګرو ته چې کړی اله بره راوخی ځای خپل ملګری راغونډ کړي ویاله دی الک تو ګور دی محمد صلی الله علیه وسلم
نو ټول جنکۍ حیرانه شوې چې په ټوله قافله باندې غرمه دی او په ده باندې څه شی دی سوری دی چې راله د خدیجه رضی الله تعالی په زړه کې دا یو تمنا پیدا شوه دا یو خواهش پیدا شو چې یاره ما د ده سره نکاح وکړ دی او نبي علیه صلات وسلام ته چې کومه مزدوري ښودلې وه د هغې نه ورله نور هم زیاته ورکړه ده د هغې نه نوره زیاته مزدوري نبي علیه صلات وسلام له ورکړه څه ورځې تېرېدي نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها په نبي علیه صلات وسلام پسې پیغام د نکاح ولیکو یا هغه چې د مکې لوی سردارانو لوی خلکو دا غوښتله ده چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي ځکه دې دومره پاک ژوند تېرو په د خپل کوڼوالي کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره وه طاهره پاکه ښځه زموږ معاشره کې هم چې یو کونډه ښځه پاک ژوند تېري نو ټول خلک یې صفت کوي که نه دې داسې ژوند تېرو داسې د پاکوالي ژوند په هغې معاشره کې چې دا په طاهري نوم سره مشهوره شوه چې دا یو ډېره پاکه زنانه ده پاکه زنانه نو هر سړي غوښتله چې دې سره څه وکړي ښکلې هم وه مال ورسره هم و دینداره هم وه نو هر سړی د داسې ښځې سره نکاح کول غواړي که نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تنکح المرأة لاربعین د ښځې سره نکاح کېږي د څلورو وجو نه لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها څلورو خبرو د ښځې سره نکاح کېږي یا د څه د وجې نه د مالدارۍ د وجې نه نو مالداري د خدیجه رضی الله تعالی سره موجود وه یا د څه د وجې نه د جمال د وجې نه نو ښایسته م هغه وه یا د څه د وجې نه د نسب د وجې نه چې وایي نسب یې ښه دی نو نسب هم هغه د قریشو د خاندان وه او یا د دین د وجې نه نو دومره پاکه ښځه وه چې په طاهري سره مشهوره وه نو هغه څلور واړه صفتونه په هغې کې موجود وو نو هر سړي غوښته چې د خدیجه سره څه وکړي نکاح وکړي خو هغې د نکاح نه به انکار کو هغې په خپل سوال جواب راولېږل په نبي علیه صلات وسلام پسې وایي زه د ده سره نکاح کول غواړم نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وایي زه به د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړم نو نبی علیه السلام د ابو طالب نه تپوس وکړو وایي ما پسې خدیجه پیغام رالیږلی د نکاح ته څه وایې نو ابو طالب ورته وایي داسې په مکه کې بله زنانه پاکه نشته ښکلې او مالداره ښځه نشته د خدیجې په شانتې زه په دې نکاح باندې رضا یم رضا یم نو د نبی علیه صلات وسلام تره شو ابو طالب او بل تره شو حمزه رضی الله تعالی عنه او څه کسان ورسره نور شو دوی روان شو او د خدیجه رضی الله تعالی پلار چې خویلد دا په دغه وخت کې وفات شوی و خو ترې ژوندی و عمر ابن اسد دی موجود و نو د هغې تره شو څه کسان شو او د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورره او هلته یې نکاح وتړله اوس هم چې څوک مونږ نکاح کوو که نه نو د جنۍ کور طرف ته ځو هلته نکاح کوو که نه هلک کور کې خو نکاح نه کېږي که نه نو نبی علیه صلات وسلام ترونه شو او ورله او د خدیجه رضی الله تعالی په کور کې د خدیجه نکاح وتړله نکاح ورله خپل تره ابو طالب وتړله ابو طالب صاحب صاحب ورته ځکه وایو که نه چې د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نور اگر چې کافر د دنیا نه تلی دی خو د نبی علیه السلام ډېر خیال ساتلی دی نو دغه ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلات والسلام نکاح وتړله او چې د نکاح خطبه ویله ډېره عجیبه خطبه وویله وی زما وراره محمد چې دی داسې هلک دی چې په مکه کې داسې هلک موجود نه دی د هغه د صداقت او د امانت اقرار زه نه کوم مکې والو تاسو هم کوئ ځکه چې نبی علیه السلام خو په دغه وخت کې لا پیغمبري نه وراغلي نو ټولو عزت کو دا خو چې هغه پیغمبري لا اله الا الله اظهار وکړو خلک دشمنان شو بیا دشمني شروع شوه نو د هغه د صداقت او د امانت تاسو ټول اقرار کوئ او زما وراره چې دی دا د مکې دپاره داسې دی لکه یوه چترۍ د مکې دپاره د خپل وراره ډېر صفتونه په خطبه کې وکړو وی زما د وراره د زړه میلان هم خدیجې ته دی او د خدیجه هم د زړه میلان زما وراره ته دی دواړه غواړي چې موږ د یو بل سره نکاح وکړو لہذا د دوی دواړو موږ دا نکاح تړو دا خطبه یې وویل او د نبي علیه صلات وسلام صفتونه یې پکې وکړو نو دغه نبي علیه صلات وسلام اوله نکاح د خدیجه رضی الله تعالی نکاح دا چا تړلې وه د نبي علیه السلام تر ابو طالب ده ورله نکاح وتړله نو نبی علیه صلات وسلام بیا خپل کور ته راغی د نبی علیه صلات وسلام خپل کور چې دی دا اوس هم موجود دی مکه مکرمه کې ابو جهل حمامونو طرف ته چې لاړ شي هغې ته مخامخ دا د نبی علیه السلام د پیدایش کور دی ښه خو اوس سیمټي دیوالونه دي اگر چې په هغې شکل باندې نه دی اوس خو سیمټي دیوال خو ځای دغه دی اوس یې پې مکتبه جوړه کړې ده مکتبه تاله ورته پرته یو پولیس د ورته مخې ته ولاړي دا د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش کور دی الله دې موږ ټول بوزي دا د نبی علیه السلام خپل د پیدایش کور دی دغه ابو جهل حمامونو ته چې لاړ شي مخامخ په وګوري دا کومه مکتبه چې د نبی علیه السلام کور دی د پلار کور یې دغه دی
او د خدیجه رضی الله تعالی کور چې وکنه نو دا د مروه ډیرې سره باب المروه باندې چې وځي کنه طوافونه پوره کړي بیا به د مروه په دروازه باندې اخوځي نو په دغه ځای سره د خدیجه رضی الله تعالی عنها کورو نو ورل نکاح او تړل او نبی رسول الله خپل کور ته راغی بیا خدیجه رضی الله تعالی نبی رسول الله والسلام ته فرمایل وی تر از زما دا کور ستاده خپل کور بیا چاته ورکو نبی رسول الله والسلام ته ورکو نو نبی رسول الله بیا د خدیجه رضی الله تعالی کور ته ورغی نو نکاح د نبی رسول الله والسلام د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وشوله بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام غار حرا ته بتو نو د ځان سره به ستوان وړو ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړو کنه دې ته ستوان ویلې شي خو هغه به وربش وړي کړي او پای کې به ګوړه اولړل د ستوانو داغي نو نبی رسول الله صلی الله علیه ځان سره الته ستوان وړو الته به لس ورځې یا شل ورځې یا میاش پې تیرول بیا براته چې خوراک به ختم شو بیا براغه الته به د الله تبارک وتعالى عبادت کو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پسیم کله کله خوراک وړو په نبی رسول الله والسلام پسې الته په پسې تله نو ته چې کله غار حرا ته اوخیږي کنه نو تا ته بیا پته ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو غنټه کې خو چې چاک سړی وي التختش صرف هغه سر ته بوخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې غار ته پخکته کوزيږي نو لاس په لګي او خکته به کوزيږي دومره مشکل ځای دی او چې هغه غار کې کېنه کنه نو بیت الله شریف تی بالکل پډاګه دی نو نبی رسول الله والسلام په غار حرا کې ناست او کعبه شریفه ته به قتل او د الله عبادت پېکو نو خدیجه رضی الله تعالی به یوازې روانه شو زنانه ذاتو او د ځان سره به خوراک واغسته او الته به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوړو یقین فالله کنه چې کله غار حرا ته اوخیږي کنه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها د قربانی را دي کنه د زړه نه به به اختیار دعاګانې ورته خېچ به اختیار دعاګانې به خدیجه رضی الله تعالی زمونږ بس دعا خدا زړه به خوشحاليږي چې خدیجه یقینا تا زما د محبوب سره ډیره مینه کړې ده ته زنانه ذات وي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته براتله او تا به د نبی رسول الله والسلام د خوراک سکاک تنظیم کو یقینا ته زما په محبوب باندې ډیره مینه وي انت به تا فتو لکی نو یو ځل نبی رسول الله والسلام غار حرا کې ناشته پرشتہ رااله په انساني شکل کې او د نبی رسول الله والسلام سره خواته کې ناشته او نبی رسول الله والسلام ته وی اقرا وایا نبی رسول الله والسلام ورته فرمای ما انا بقارئ زه لوستون کې نه يم سوامه نو پرشتي ورله داسې غاړه ورکړه نو زور په وکړو نو چې زور په وکړو بیا ورته وی اقرا نبی رسول الله والسلام ورته بیا فرمایي وای زه لوستون کې نه یم نو بیا ورله سور کو زور ورکو نو په دریم ځل ته بیا وای اقرا نو نبی رسول الله فرمایي ما انا بقارئ نو په دریم ځل بیا سور کو زور ورکو نو پرشتہ لګیا شو وی اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیاتونه شو نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه ځین را پاسیدو او یریدل د ډیر زیات یریدل دي ځکه چې پرشتہ رااله او بیا چې د انسان لغاړه ورکي او زور ول ورکي نو نبی اسلام باندې ډیر زیاته ایرو نو کور تراغه نو عائشه خدیجه رضی الله تعالی عنها خاله چې را ورسېدو نو زملونی خدیجه ما په صادر کې پټ کې زما ساړه کیږي نو نبی رسول الله سلام پریوتو او خدیجه به زر صادر را واچولې نو چې لک ټیم شو کنه او نبی رسول الله والسلام لک ګرم شو او غیرت لاړه نو سره ښکارا کو وی خدیجه زه یریګم چې زه به مړ شم زه دا برداشت نشم کوله زه یریګم نو خدیجه به ورته فرمایي وای کله زما محبوبه داسې چرته نشي کېده ته د خپلوانو سره خپلوالي پالي ته بربندو ته جامې ورکي ته د یتیمانو په سر باندې لاس دی ته د بوج وړونکو سره بوج چتای ته خو چې څومره د خیر کارونه دی هغه کوي الله به تا چرته نه رسوا کوي داسې مکه نشي کېده دینه معلومه دا شو کنه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګړه کوي کنه الله دغه حفاظت کوي څوک چې د الله د بندګانو ښېګړه کوي الله دغه انسان حفاظت کوي نو خدیجه ورته فرمایي وای ته خو د کونډو د رندو د یتیمانو حفاظت کوي الله به تا څنګه رسوا کوي داسې نشي کېدی دې ته وایي ښځه دې ته څه وایي ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي بوج پرې راشي خفګان پې راشي ټینشن پې راشي دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي ته ولې دومره ټینشن اخیستی دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي
دې ته پته زما په خاوند باندې بوج دی په الحال خفګان دی ورته نو دا د خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه ولا ختم کړي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کو زما یې څه کو زړه یې راله سپک کو داسې تسلي وله ورکړه بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل هغه د انجیل لوی عالم دی راځه چې هغه خواله دې بوزمه نو نبی علیه الصلاة والسلام بوز د ورقه ابن نوفل خواله هغه لوی عالم و نو هغه ته وایي ای د تره زویه ته د وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د غار حرا هغه ټوله قصه وکړه چې ټوله قصه ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته وی قسم په الله د اخري زمانه هغه پیغمبر هم ته د اخري زمانه هغه پیغمبر هم ته خو کاش چې زه ژوندی وې چې ته مکې والو د کلي نه ایستې چې ما ستا امداد کړی وې چې ما ستا څه کړی وې امداد کړی وې نو نبی علیه السلام حیران شو وی ما به مکې واله وباسي ولې به ما وباسي زه خو د چا سره بد نه کوم زه خو دلته د هر چا سره ښېګړه کوم نو ما به مکې واله وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل وی او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړې دا خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیغمبري راله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و بیا چا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو وی ورقه ابن نوفل چې دی د دنیا نه مسلمان تللی دی که کافر تللی دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او ستا باندې کله اخو په ټایم کې وفات شوی و نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې و په سپینو جامو کې نو علما لیکي وی مړی چې په سپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت دی دا د هغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت دی چې کله مړی په خوب کې ویني په سپینو کپړو کې دا د هغه د مغفرت علامت دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیده چې په سپینو جامو کې په سپینو جامو کې هغه بیا وفات شوی و نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته غار حرا ته نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخ که فرشته بیا ده وی د اسمان په کنارو باندې او د اسمان د کنارې ډکې کړي دي اسمان کنارې ډکې کړي دي بیا هغه فرشته ولیدله بیا هغه فرشته نو چې کور ته بیا راغی بیا پې تبه راغلې ده نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسروني په ما باندې څادرې راواچو ما پټ که تبه راله الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر اے صادر اغوستونکیا صادر به نور نه غوندي پاسه ستا په ذمه باندې یو کار ولګېده قم فانذر خلق ويروا د الله د عذاب نه وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسه نور ستا د ملاست ټایم نه دی اوس پاسه بس خدیجه بیبي ته وفرمایل وی الله په ما باندې وحی نازل کړه لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی خدیجه بیبي په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی ابو بکر رضی الله تعالی او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی حضرت علی رضی الله تعالی حضرت علی رضی الله تعالی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو 2 رکعات نفل منځ به کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ د خدیجه په بشیاته ولاړه د منځ کې نو علی رضی الله تعالی اولیدل نو تاسو ته وکړو وی د ترز وی داسې دي دا څه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان راوړ علی نو علی رضی الله تعالی فرمایل وی زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره هغه سره وسو کما مشوره وکم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل علی په ما باندې به خلک نه خبرای کو ایمان راوړي کو نه راوړي خو هغه ته سوایا ما علی هو چراغه څنګه چې سار شو په خپل راغی وی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی الله نبی په علی رضی الله تعالی سره وړو ایمان راوړو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 25 کاله پاتې شوه 25 کاله او 25 کاله پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا شو وفات شو خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو او انت په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې الته هغه بچیم دی هغه ور سره دفن ده
بچیم دفن دی او هغه هم دفن ده. نو هلته بیا دفن شو او په کم کال چې دا وفات شو نو نبی علیه الصلاة والسلام پسې دومره خفه و که نه چې هغې کال ته به عام الحزن وي. نبی علیه السلام به فرمایلي دا زما د غمونو کال دی، دا زما د غمونو کال دی، عام الحزن. ما نه هغه بیبي هم جدا شو چې ماله به یې تسلي راکوله، د غمونو کال. دې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېره مینه کړې ده او د دې فضایل یو ځل دی نبی علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې و او دی نبی علیه الصلاة والسلام له خوراک راغستی و غار حرا ته ختله. جبریل امین راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوښي راغستی دي، خوراک یې راغستی. خو د الله پاکه پیغمبره چې کله ستا خواله راشي که نه نو زما سلام پې مو ووایه او الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما سلام پې مو ووایه. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام ووایه او جبریل امین وایي زما سلام پې مو ووایه. نو چې خدیجه رضی الله تعالی عنها نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته په مسکا شوې خدیجه په تا باندې الله او جبریل علیه الصلاة والسلام سلام وایي، په تا باندې سلام وایي. الله نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېره زیاته مینه وه. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام به په اکثرو مجالسو کې د خدیجه ذکر کو نو ما له په غوسه راتله وی حالانکه ما خدیجه لیدلې هم نه وه ځکه چې هغه وفات کېده نو زه لا پیدا شوې هم نه ومه خو بیا هم یو مخکې بنه یې تېره شوې وه که نه ما له په غوسه راتله چې ده به د خدیجه ذکر کو. ما به ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره چې د هغې بوډۍ نه ما سوا بل څوک نشته دی. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عایشه خدیجه وه که نه یقینا هغه شانتې بل څوک نشته دی. عایشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راتاول، ستا خلک ما ته دشمنۍ ته ولاړو نو ما له به تسلي خدیجه راکوله، د دې خور و د هغې حاله نو مخاله د دې خبرې او د خدیجې بیبي خبرې یو شانتې وي. نو عایشه بیبي فرمایي دا نبی علیه الصلاة والسلام په کټ کې داسې ډډه والې وه ښه بې فکره پروت و. نو بار خاله خبرې وکړې، نو چې خاله خبرې وکړې نبی علیه السلام فوراً راپاسېد په کټ کې نیغ کېناستو. ما ته وایي چې عایشه ما ته وایي چې د خاله خبرې نه دي ما ته وایي چې او د الله پاکه پیغمبره د خاله خبرې دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې ټیټ کړ خفه غونته کېناست. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته رایاده شو چې کله به هم په کور کې پخلی وشو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام به د دا پتون داسې روچت کو او چې د خدیجه بیبي څومره ملګري وي که نه زنانو خپلې ملګري وي ځان له که نه پس د مرګه د هغې نبی علیه الصلاة والسلام به داسې یو پتون روچت کو وی به چې د خدیجه ملګرو له دا اوسئ پس د مرګ د هغې ملګرو له به یې دا لیږل تحفې به یې لیږلې. دومره ورسره د نبی علیه الصلاة والسلام مینه وه د دې سره دومره ورسره مینه وه. الله یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام زوم دی ابو العاص او په ده باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مشرۍ لور زینب رضی الله تعالی عنها واده وه. نو دی په غزوه بدر کې گرفتار شو ځکه چې د کافرو په ټایم کې د کافرو د طرفه جنګېدو نه دی گرفتار شو. چې کله گرفتار شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی هر قیدي د خپله فدیه راوړي موږ به یې آزاد کو. نو قیدیانو مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږل موږ له پیسې راولېږئ موږ قیدیانو چې موږ آزاد کړي. نو هر رشته دار به د خپل رشته دار دپاره پیسې رالېږلې هغه به یې څه کو آزادو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام لور چې وه زینب رضی الله تعالی عنها هغې هم د خپل خاوند ابوالعاص دپاره فدیه راولېږله. نو فدیه چې رالېږله نو د غاړې امیلې و هغه یې راولېږو وایي دا زما بابا ته ورکړئ ووایه ورته چې زما خاوند را آزاد کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام له به د یو قیدي فدیه راتله هغه به یې آزادو. نو د ابوالعاص فدیه راله چې فدیه راله د نبی علیه السلام مخې ته داسې امیل کېښودی شو. د الله پاکه پیغمبره دا ستا د زوم د ابوالعاص فدیه ده ستا لور زینب رالیږلې ده وایي چې زما خاوند را آزاد که. نبی علیه السلام هغه امیل داسې په لاس کې راواغسته که نه نو داسې په لاسو کې اړه وراړه او د سترګو نه یې اوښکې به یې دي جړه دې ورته. دا هغه امیل و چې کله زینب رضی الله تعالی ودېده که نه نو خدیجه رضی الله تعالی د خپلې غاړې نه راکوز کړو دې ته یې واچو. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه امیل راواغست داسې په لاسو کې اړه وراړه او د سترګو نه یې اوښکې به یې دي جړه دې ورته. نو صحابه کرامو ترې نه تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره که ته چېرته په دې فدیه باندې خفی نو خیر دې موږ به د ابوالعاص نه نالو که هغه به هسې آزاد کو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه زه په دې خفه نه یم چې دا د ابوالعاص فدیه ده خو زه په دې باندې خفه یم چې دا هغه امیل دی چې خدیجې زینب ته ورکړی و زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړی و. نو ما ته هغه ټایم رایاد شو چې کله هغې د خپلې مرۍ نه کوزه وه دې ته اچم ما ته هغه ټایم رایاد شو وی نه دا په فدیه کې راغلی دی دا به زه منظورومه دا ما په فدیه به بیت المال کې کېښود د مسلمانانو حق دی او ابوالعاص آزاد کوي ابوالعاص څه کوي آزاد کوي. بیا هغه مسلمان شو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه صحابي ته نه بیا جوړ شو.
دا د نبی علیه الصلاة والسلام اوله نکاح وه د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره، او دا د نبی علیه السلام اوله بیبي وه، او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام دویمه نکاح نه وه کړې. چې کله دا وفات شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام نور نکاح ونه کړي دي.